یو خبره ده، یو بوډا کس سره په یو ځای کې ځمکه وه. ده په دې ځمکه کې قسم قسم فصلونه کولو چې څه هم پیدا شوله دا به دې وړلو په منډۍ کې به یې خرڅولو. راځه سردار صاحب مونږ ستا انتظار کولو. نن خو راته ستا بادنګر ډېر تازه ښکاري. ورور جانه همدا اوس مې خپلې ځمکې نه تازه بادنګر راوشي کولو راغلو ما. سردار صاحب یو تپوس کوم که خفه کېږي نه. او څه خبره ده وکړه تپوس. سردار صاحب زه وایم چې ته اوس هم په دې عمر کې کاروبار کوې. په کور کې د ماشاءالله 2 ځوانان زمن دي، هغه پسې راو بس هغه به کاروبار کوي که نه؟ مسرور جانه زه تا ته څه ووایم، هغه دواړه ډېر زیات بېایمانه دي. ما ډېر زیات د هغې د پوهولو کوشش وکړو خو هغه هېڅکله زما خبره نه مني. سردار صاحب په کار ده چې په دې وخت کې هغه ستا خدمت وکړي، هغه الټا تا باندې بوج جوړ شولو. مسرور جان هغه هېڅکله زما خبره نه مني چې تر څو مې په دې هډوکو کې طاقت وي تر هغې خو به دا کار کوم. سردار صاحب ما سره یو حل شته، هغه دواړه به کار کوي. او ووایه دا خو ډېره ښه خبره ده، ته بس ما ته ووایه. سردار صاحب ته سبا زما کور ته راشه، زه بیا تا ته وایم چې دا ووایي دا کس دلته نه لاړ شي او په خپل کور کې دننه کیني. یا ډېر زیات وږی شوی یم، لږ به انګور ته آواز وکړم چې روټۍ راوړه. بچی څه شوې؟ روټۍ راوړه، ډېر زیات وږی شوی یم. شابه زر کوه بچی. وګوره راغلو ستا پلار بیا د روټۍ غوښتلو دپاره پته نشته چې دی په خپله خېټه کې کم د تریشل مشین لګولی دی. او ښځې بوډا سړی ده، خیر ده ورکه روټۍ، هېڅ خبره نه ده. هسې هم پیسې خو مغه ورکوي که نه؟ پیسې چې راکوي نو څه وشو بیا ټوله روټۍ دې باندې وخورم څه میټۍ هغه خبره کوه چې کومه باندې زه پوهېږم. انګورې روټۍ راوړه، د لوږې نه مې په خېټه کې منګکان منډې وهي. دا اوس د دې خبره ده، هر وخت د ده په خېټه کې لوږې نه به مږې منډې وهي. زه ورشه میټۍ دې نه تپوس وکړه چې کوم مږاکان د ده په خېټه کې ګرځي هغه پکې ته نه خښېږي هم که ټول تې بیا وځي. ښځې هغه موږکان به یې خېټه کې خښېږي ځکه د چا چې ستا په شانتې انګور وي نو د هغې په خېټه کې به هغه مږې هم د لوږې مري. زما په خیال زما انګور ما له روټۍ نه راوړي، ورځم دویمې انګور ته هغې ته وایم چې روټۍ راکه وږی یم. بیا دا کس دویم انګور طرف ته ورشي. بچی ډېر زیات وږی شوی یم، لږ څه د خوراک دپاره راکړه. پلار جانه که لږ وړاندې راغلی وی موږ به تا له روټۍ درکړې وه خو اوس خو روټۍ ختمه شوله. پلار جانه که ته لږ وړاندې راغلی وی تا له به هم روټۍ میلاو شوې وه، خو افسوس خبره ده چې اوس تا له روټۍ نه میلاویږي. د دې مطلب ده بچی چې نن به هم زه دکه شانتې په نهره وده کېږم. ویده شه پلار جانه داسې په نهره ویده شه، ته کم سهار کابډې لازې. چې دا یې واورېدلو نو د دې پلار ډېر زیات مایوسه شولو او بهر لاړلو او د خپل اولاد په باره کې سوچ کولو. زما اولادونه څومره بدعمله دي، پته نشته چې ماته د کمې ګناه سزا میلویږي. دلته دنه په کمره کې د دې دواړه زمن او انګیندې دا سوچ کوي چې موږ به پلار نه دا ځمکه څنګه خپلوو. او میټا وروره ستا خبره صحیح ده، زموږ پلار جان خو هسې مري، یو ورځ به په دې ځمکه کې یو ځای کې ښخ کړو. میټۍ ستا ورور صحیح خبره وکړه، زه ورځو ستا پلار طرف ته هغې نه ټوله ځمکه په خپل نوم باندې کوو. بیا دا څلور واړه بهر راشي او خپل پلار ته ووایي چې دا ځمکه زموږ په نوم باندې کا. تاسو انسانیان یو که ځناور؟ اول خو تاسو ما له روټۍ رانکړه کومه چې زما حق جوړیږي، او اوس راغلی زما په ځمکه باندې هم هغه هم په خپل نوم باندې کول غواړئ. زه روک شئ د مخې نه مې دلته نه دې ژوند نه خو مرګ هم بهتر دی. پلار جان نه دومره خبرې مه کوه، پلاران خو خپلو زمنو ته ګردې خرڅوي او ته موږ له ځمکه نه شي راکوئ. واوره پلار جانه موږ به اخري ستا مرګه پورې انتظار کوو چې تر څو ستا ځمکه زموږ د پښو لاندې راشي. چې دا خبره وکړي نو دوی ټول دلته نه لاړ شي او پلار یې ځان سره سوچ کوي چې اول یې ما له روټۍ نه راکوله او زما د ځمکې له یې سترګې خړې کړې دي، زه څه وکړم؟ دا لکشم ځان سره سوچ وکړي نو د دې په ذهن کې یو خبره راشي. رښتیا ما له خو منډۍ والا ویلي و چې سبا راشه، زه سبا هغې ته ورځم، کیدای شي د دې مسلې څه حل ورسره وي. دې نه وروسته شپه شي او دا بوډا کس دلته بهر ویده شي، خو چې کله سهار شي نو د ده بیا سترګې د خپل انګور په اواز باندې کولاو شي. میټۍ د خپل پلار دې ووژنه، دا داسې دا ځمکه ستا په نوم باندې نه کوي. بیا دا غریب دلته نه لاړ شي د منډۍ والا ته او هغې ته دا خبره ټوله وکړي
منډي والا بیا په دې باندې روټۍ وخوري. روټۍ نه وروسته بیا یو پلانینګ جوړ کی او بیا هغه دا په ټولو خبرو باندې پوهی کی. او بچې دا خبره خو ستا ټیک ده، زه به همدغه شانتې وکړم. بیا چې کله شپه شي نو دې ټول انتظار کوي چې د دې پلار خو تر اوسه پرې کور ته رانغلو. مټې چېرته ستا پلار خو بلې دنیا ته نه وي تللی، تر اوسه پرې خو رانغلالو. ښځې ما ته خو ښکاري چې زموږ پلار لکه رښتیا خودکشي وکړه. مطلب اوس دا ځمکه زموږ شوله، موږ به یې خرڅه کړو، خپلې مزې به کوو. هلو لږ په آرام سره، اول خپل پلار پیدا کوو، داسې نه وي چې دلته نه روک شي. بیا دې څلور واړه بار ته خپل پلار پسې وګرځي، خو دې ته خپل پلار هیڅ چېرته په نظر را نه شي. خو بیا په دې خوشحالۍ سره کور ته واپس شي چې اوس کنې زمونږ پلار مړ شوی ده او دنه کینی د ځمکې پلانینګ کوي چې څنګه په خپل نوم باندې کو. واپس چې کله دې بار ته وځي نو دلته منډۍ والا سره د پولیسو دې پسې راشي. ماشومانو خپل پلار را وغواړئ، په هغې باندې زما 1,00,000 روپۍ دي. کاکا زمونږ پلار مړ شوی ده او که ته پیسې غواړې که نه نو ته لاړ شه د هغې قبر ته، او که چېرته قبر کې دننه شي نو بیا به تا ته ډېرې زر پیسې میلاو شي. بکواس مه کوه، که ستا پلار مړ شوی ده نو پیسې به ته راکوې او اوس په اوس به یې راکوې. پولیس انسپکټر صاحب مونږ ډېر غریبانان خلک یو، 2 وخته روټۍ نشو خوړله، نو مونږ به تا ته 1,00,000 روپۍ کمه نه درکو. محنت کوئ او په یو میاشته کې دننه دا 1,00,000 روپۍ راکړئ، کنې ټول به په جیل کې وسوځوم. چې دا ووایي نو پولیس والا ترې لاړ شي، خو دې دواړه ډېر زیات پریشان شي چې اوس به دا پیسې مونږ څنګه ورکوو. او جانه اوس به دا 1,00,000 روپۍ څنګه ورکوو؟ که دا ځمکه مونږ چې په خپل نوم کوو نو 1 کال پکې لګي. او ورور جانه اوس یو حال ده، مونږ به په دې ځمکه باندې فصل کوو او هغه به خرڅوو، دا پیسې به ورله ورکو. کاش زما پلار جانه چې ته مړ شوی نه وای، څومره د مزې ژوند به مونږ تېرولو. بیا دې دواړه په دې ځمکه کې فصل شروع کړي او دغه فصل بیا په منډۍ کې خرڅوي او دوی سره ښه ښایسته پیسه هم راشي. وا میټار وروره په خپل کاروبار کې څومره مزه ده. کاش پلار جانه چې ته ژوندی وای، مونږ دې په دې محنت لیدی، ته به څومره خوشحال وي. او زما ورور جانه تا صحیح خبره وکړه، زه اوس ورځو چې هغې له پیسې ورکو بیا به راځو تې. بیا چې کله دې دواړه د پیسو ورکولو ته هغلته لاړ شي چې وګوري نو د دې پلار هم دلته ناست وي. پلار جانه ته ژوندی یې؟ او بچو ما تاسو سره دغه چل وکړو چې تر څو تاسو خپل محنت وکړئ، او اوس خو تاسو ته پته ولګي دا که نه چې د خپل محنت څومره ګټه وي. آی لو یو زما پلار جانه، تا خو زمونږ سترګې کولاو کې، نن نه پس به مونږ خپل محنت کوو او ته به په آرام سره کور کې ناست وي. شاباس زما بچو. زمونږ د نننۍ ویډیو کې دا مقصد ده، که چېرته څوک خپل محنت او مشقت کوي نو د هغې دا فایدې دي چې خپل مور او پلار او چم ګاونډ به ترې خوشحال وي او الله به ترې هم راضي وي. وایي چې محنت ځان ته کوه او شاباسۍ به خلک درکوي. که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.